نو البته بیان مې نو ما بیان کې دا واقعه بیان کړه چې ابا عبدالرحمن دمشقي رحمه الله لور هغه ودېدله. دا واقعه وګړه مختصر درته بیانوم چې ودېده نو خپل پلار سره د شپې کوټه کې د لور داسې کټ پروت دی خوا د مور دی خوا ابا عبدالرحمن دمشقي را پاسېدل. لور وده شوه خاوه بیبي وده ده بس ودرېدلو دعا غواړي یا الله زما لور دا روانه ده خدای پاک زما د لور دا علم د ټول علاقې لپاره خدای د هدایت ستوري وګرځي چې خلق ترې فایده واخلي. ابا عبدالرحمن دمشقي جاري ډېر زیاتې وجړل دا لور ډېره هوښیاره دا را پاسېدله ورته وی ای زما ګرانه پلاره ما ته تا قرآن ښودلی دی ما ته تا سنت رسول ښودلی دي ای بابا جانا ثلث اللیل دی یو رب العالمین ویښ ذات دی چې په هغې باندې خوب نه راځي په الله باندې خوب لا تأخذه سنة ولا نوم. اے زما پلارا هغه ذات چې هغه ویښ دی لاسونه برکا ما د پاره دعا وغواړه دعا نه بعد اے بابا جانا مال داسې دعا وکړه چې کله زه بلوغ ته رسېدلی ما و بابا جانا ماله تهجد قضا شوي نه دي اے بابا ماله دعا وکړه چې مانه رب العالمین تهجد قضا نه کي. بابا جی وی آمین. لور ورته وی اے بابا جانا بل دعا راته وکړه هغه دعا ما د قرآن کریم تلاوت ورځ کې منزل قضا کړی نه دی چې الله رب العالمین زما منزل قضا نه کي. ورته وی اے بچی جانی زستا په دعا امین کوما. بیا ورته وی اے بابا جانا زما صادر او زما لپټه بار چالی دل نه دا چې رب العالمین زما هغه کور کې پرده وساتي. اے بابا جانا اخیری خبره دا چې ما په ژوند کې مور سره خبره تاوه کړې نه ده ته خو پرېږده ته خو مې یو خوا پلارې بل خوا مې استاذ او مرشدي نه چې اوس د خاوند سره ژبه ونوم چې خدای مې ژبه کنټرول کړي. ابا عبدالرحمن دمشقي دغه ځای کې ورته وایي بچې ودرېږه وایي ای بچې جانې څه غواړي بل. ورته وایي بابا جانا اوس ته راته ووایه. ورته وایي بچې کامیابي لیدل غواړي دنیا کې چې کامیابی وای ولې نه بابا جی. ورته وایي جنت کې د امام الانبیا ګاونډي کېدل غواړي. وایي الله اکبر دا خو ما دپاره لوی فخر دی چې د حضور پاک ګاونډی شم. ورته وایي ای بچی جانې کله چې تا ته خاوند اواز وکړي او ته تهجد ته ولاړئ یو رکعت کې تا یو منزل د قرآن سپارې لوستلی وي او بل رکعت ته لاندې راځي یو رکعت یې پوره کړی بل ته اوچتېږي او دې دوران کې د خاوند اواز وکړو چې ما ته اوبه راواله. اے بیبي دې تهجدو نه سلام ګرځولو کې تا ته ثواب ستا د خاوند په اوبو راغستلو کې دی چې اوبه ورته راوالې دې کې ډېر لوی اجر دی. ابا عبدالرحمن دمشقي ورته وی لوري ووره ته چې لاړې هلته تا ته د تهجدو نه بهتر عمل دا دی چې د خپل خاوند پرده وساتي عزت یې وساتي. عزیزانو هغه داو چې کله راغله کور ته واده وشو یو شپه صیبه دی لګېده او دس یو لاس یې وینځلی او بل لاس ته اوبه اچوي چې ناګهانه پې خاوند اواز وکړو. اوس خاوند ته دا پته لګي نه چې د پلار دا خبره کړې. ورته وی اے سمیه اے سمیه دویم اواز سره کوزه تې نه پرېوته کوزې نه اوبه روانې دي او دې په یو لاس باندې اوبه اچولې بل لاس اوش دی په منډه راله. ورته وی لبیک حاضر ایما اے زما خاونده حکم کوه. ورته وی د دې منګي نه ماته اوبه راواله اوبه یې ورته راوړلې. ورته وی اے خاونده نور دې څه خدمت دی. ورته وی زما سره کې منډه سره ورته کې منډله
کلا چې خاون ودشلو هغه سمیه واپس راځي او 10 برابرې دا غینه باندې نه تړلې سورې بقره په یو رکعت کې خلاص کړه. سورې بقره شد پاسه 2 سپارې دي د خلاص شولا. اوس رکوع ته روانه ده. رکوع کې وی سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم. خاون ورته आवाज کوي سمیہ اے سمیہ سمیہ سلام ګرځي په منډرال. خاون ورته وی ز پوی نو شما دا خو ته په نفل ولاړوي دا خو تا قرآن لوستلو. ورته وی اے خاوندا ما سره د احسان کړی دی. وی څه احسان؟ 2 می سپاری دی شو سر نه به لازم النفل بالشروع. تاسو مولان وای چې نفل د شروع به لازم شو به نو دا به به دوباره وي. ورته اے زما خاوندا ما ته زما پلار دا حکم کړی دی کتا یو منزل قرآن لوستلی وي او خاوند درته آواز وکړي 2 رکعت ته به اوچتېږي نه د خاوند حکم به منې. اے زما خاوندا دا خو مې 2 سپارې لوستلې ما سره د احسان وکړو د هغې حکم یې ومنلو د هغې خدمت یې وکړو د هغې نه بعد بیا لاړه ثلث الليل ته. اوس ده ویل چې خدای چې دا 2 سپارې خو مکمل شي نو دعا یې وکړه خدای دا شپه اوږده کړي یا الله دا شپه اوږده کړي چې زه پکې دا عمل پوره کړم. الله رب العالمین د اولیاءو په دعا باندې شپه اوږده کړه. سمیہ رحمه الله خپل نفل برابر کړ چې کله مؤذن د جمعات راغی د دمشق جمعات کې اذان کوي نو امام خطیب ته وایي چې یاره نن خو دا شپه د خپل حد نه اوږده شوله زما په خپل خیر سره ما په تهجدو کې 2 سپارې ثلث الليل پورې ختمولې نن مې 4 سپارې کړې خو شپه نه ختمېدله. هغې ویل څه چل به شوی تپوس یې چې وکړو دا با عبدالرحمن دمشقي لور د خپل خاوند د خدمت په وجه باندې الله د هغې په شپه کې برکت واچولو او د هغې په وجه باندې د محلې ټول خلک هغې په تهجدو کې الله پاک زیات د قرآن تلاوت ور نصیب کو. اے دا د خدای اولیاء نه دي باندې راځي امتحانات. زمونږ احمد علي لاهوري رحمت الله علیه یو کوم بل رایدیږي زمونږ د دیوبند په اکابرو کې دی. الله دې مونږ صحیح دیوبندین کې ښه نن ګوره یاد ساتئ خفه کېږئ ما هر چا لیبل لګولی وایي زه دیوبندي یم قسم نه که د دیوبند په لارم تللی زه دیوبندي یم الحمدلله. زه د مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه تعویدات د محبت او یو سړی دی راپاسي چې د مولانا زکریا صاحب د هغې په نقشه کې دا کار نه و تیکې دروغ وی بالکل په دې منبر د ما د ګریوان نه ونیسي. دیوبندیت دې ته وایي چې څه زموږ مشرانو کړي هغه به کوو څه چې هغوی کړي دی هغه به کوو او هغوی د سنت خلاف ورزي نه ده کړې. احمد علي لاهوري د دې پلار او مور دواړه سیکان دي. تاسو ته پته شته که نشته؟ دا د هغې چا زوی دی لیکن احمد علي لاهوري ته الله هغه علم ورکړو قسم په خدای چې علما به ورتلل ورته به ویل تا ته کشف میلاو دی تا ته کشف میلاو دی. لاهوري صاحب رحمت الله علیه به جړل وی او خدای را کړی خو الله دې ماته استقامت را نصیب کړي. وعده یې کول وعده یې هغې وخت کې دا دور و د هغې وخت رواج داسې و چې د مسلمانانو سړو سره به د هندوانو لورګانو نکاحونه کول. کوژدن به وشوه د هغې نه بعد به بیا وروستو به یې نکاح تړل د ښځې به ایمان راوړو په ښځه باندې پابندي نه وه. احمد علي لاهوري رحمت الله علیه یو ځل جومات کې د شپې لګې دی جاړي مونځ کوي. دا د هندوانو یو رواج و مخکې اوس موږ دا مسلمانان یې کوي هر شپې نکریزې وړي که ستاسې خیل یې شوې بلې کړي او ښځې روانې. احمد علي لاهوري لګې دی په جومات کې خپل عبادت کوي. دې زنانه د سیک لور چې پلار او مور یې سیکانو دا ولیدلو چې دا څنګه سړی دی دې په دې مسله کې او په دې جومات کې خوشحالي لټوي په نظر کې واچولو. خپل مشرانو ته چې دا سړی څوک دی هغه ویل دا خو احمد علي نومېږي. وایي ښه وایي وایي تاسې تپوس وکړئ چې ده واده کړی که نه واده کوي که نه. احمد علي لاهوري صاحب ته خبر راغی چې ته نکاح کې وایي ولې نه کوم دا د پیغمبر سنت دی خو زه ډېر زیات غریب یم وس طاقت نه لرم. احمد علي لاهوري رحمت الله علیه ته د سیک د خوا نه خبر راغی چې زما لور تا سره نکاح کول غواړي نو ستا څنګه خوښه ده؟ وایي ډېره ښه ده خو شرط دا دی چې دوی به ایمان راوړي. وایي به زه به ورته ووایم لور ته راغی ورته وایي لورې
دا غوی په دین کې اړومبه شرط دی چې ته به ایمان راوړې. لور ورته وایي ای زما والد محترمه ته ګواه اوسه لا اله الا الله محمد رسول الله. پلار ورته وایي ای بچی جانې نور ستا او زمونږ رابطه ختمه شوه، ته به زما کور کې نه اوسېږي. ورته وایي ډېره ښه ده. لاهوري صاحب رحمت الله علیه کور ته یې دروازه وټکوله. ورته وایي ای احمد علي لاهوري، اے احمد علي دا لور زما دا ماتا ته په نکاح درکړه، د مسلمانانو په طریقه باندې ځان ته په نکاح باندې کېنوه. لور ته وایي ای ګرانې لورې زما په کور کې مال او متا وه، خوشحالی نه وي. د داسې چا کور ته راغلی چې د روټۍ درکم پکې نه لګېږي. احمد علي لاهوري رحمت الله علیه ورته بس د واده چې کوم نکاح مراسم او ارسه وشو، نن د واده شپه د خدایا خو د لاهوري صاحب په کور کې څه شته دی نه. یو ګاونډي راغی دروازې ورته وټکوله. ورته وایي احمد علي ستا د واده نه خبره شو؟ وایي آو. وایي دا طعام پوخ دی دا وال. لاهوري صاحب رحمت الله علیه چې طعام ته راواغستلو، هغه طعام نه بدبوی راغلله. لاهوري صاحب ورته وایي خپل طعام دی وال. وایي جي تا ته مې راوړی وی نه دی دا ټیک نه دی. صاحب کشف و طعام نه ورته پته ولګي چې شیخ حرام دی ټیک نه دی. الله دې زموږ علماو کې دغه صفات راولي. خدای دې زموږ علما دغه مقام ته ورسوي. که بیا دې مقام ته ورسېدل نو بیا به ایله د خپل زړه سره د خدای معامله به شروع شي. بیا موږ د چا غیبت نه کوو. دا خو موږ وزګار یو بیا چې په کله چا باندې ټاپه او کله چا نو عوام هم وزګار دي صاحبه دا مولا دا دی او دا مولا دا دی. ما د چا ویلې وایي خلک وایي دا بریلی دی. ما دې قسم په خدای بریلی نه ته وابي وایي دوی راته بریلی وایي. والله زه مال نه پوهېږم. بریلی وایي دا خو کټر وابي دی وایي. وایي دې بله خبره نه کوي. زه وایم واورئ زه به قبر ته 3 شیان وړم انشاء الله. 3 شیان به وړم انشاء الله. یو به خاتم النبیین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، خاتم النبیین اخیری پیغمبر، پاغي باندې دا گواهی به وړم ځان سره. او انشاء الله د ایمان پرانا کې به حنفیت وړم او د حنفیت سره سره به انشاء الله نظریه د حسین احمد مدنی وړم، د شیخ الهند وړم انشاء الله، د مولانا زکریا صاحب وړم، د مولانا الیاس صاحب وړم، د مولانا محمود صاحب وړم، د مولانا خلیل احمد صاحب وړم. یاد ساتئ رونو موږ ته زموږ مشرانو ارس ښودلی دي. دا چې اوس موږ یو اړخ ګورو بل اړخ نه ګورو نو دا خو زموږ ګناه ده. که دا د دیوبندیت ګناه ده زموږ ګناه ده. احمد علي لاهوري صاحب کشف دی روټۍ واپس کا ښځه په انتظار ناسته چې څه خو به راشي. یاره ماښام شپه شوه 2 رکعته مونځ وکړو دعا یې وکړه ته زما بیبي زه د خاوند یم بس طعام خو نشته. و ډېره ښه ده چې نشته ما ته هم منظور ده. یوه شپه سار خو به سره راشي. سار د احمد علي لاهوري په کور کې څه بل نه شولو. مورم خلاف ده پلارم خلاف ده. یا الله د داسې نیزبینې ښځې به څه کار. سار راغی نغري کې څه بل نه شولو. غرمه راغله څه بل نه شو. ماښام راغی څه بل نه شولو. لاهوري صاحب بار لاړ. یو ملګري ته وایي ما ته څه قرض راکړه زه ورباندې څه وړمه انشاء الله څو ورځې بعد به تا ته خپلې پیسې درکړم. و ډېره ښه ده څه دی قرض وړې ما فی سبیل الله درکړه. شکر دی چې تا ما ته وویل د پیسو. دا دومره خلق دی پرېښوده او ما هر چا نه به قرض هم نه غواړي. اوس دې چا ته وویل قسم دی جامې در نه وباسي. سړي ته به ګوري چې دا څومره سړی دی څومره اندازې پورې دی. موږ د مدرسې کله ضرورت راشي مدرسه ده لویه جامعه ده کورونو کار پکې روان دی. قسم دی زه د چا ته نه یم چې ماله قرض راولي. بعضې کسان دي هغوی ته هم قرض راولي. ما ته پته ده چې هغوی زما هغه حیا برقرار وساتي. هر چا ته به قرض نه وی. احمد علي لاهوري هم هر چا ته قرض نه ویلی. یو کس پیدا کړو قرض یې ترې راوړو خو 3 ورځو انتظام په هغې باندې وشو. 3 ورځې بعد بیا نهره شروع شوه. 17 دن بعد لاهوري صاحب خپله ښځه د لاسه ونیوله. ورته وایي شپه ده چې خپل پلار کره دې بوځم خامخا راغلی پلار او مور به دې یادېږي. یاد ساتئ
کله چې هغه بیبي د لاهوري صاحب لاړه مور تی تپوس کئی پلار تی تپوس کئی اے بچے جانے کور دی سنگ دے زندگی دی سنگ دا دی ورطو خاندل وی الحمدللہ ٹھولو وی اتی تپوس کی بچے جانے خبر ایما ستاد خاون کو کور کے سملاوی گنا ورطو اے بابا جانا اے زما امی جانے واللہ العظیم ما با دنیا کی دے جنت خبر اورے دلے چی جنت یو دا سے زیدے ار طرف تا خلا دا ار طرف تا خوشحالی دا ار طرف تا میوی دی ار طرف تا زیب و سنگار دے اے زما گرانی مورے واللہ ما تا دے جنت کور ملاو دے تولو الحمدللہ